زمارونو رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی قل اوائے پیغمبرہ دیخپل امتا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ اغا خلق چے دا شریعت و دا دین علم و پویا ورسرلا او اغا خلق چے غیسر دا شریعت و دا دین پویا نشتا آیا دا دوال برابر دی شرم دا دوال برابر ندی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ زمونگ دا مذہب امام دے امام ستوئی امام خو اصل کے مشر توئی سوک چی چاپ سے اقتدا کئی سوک چی رچا تابیداری کئی اغتا امام وئی سوک چی رچا قص کئی کی دا ما تابیداری اکڑی دا خبر میں امن لے امام ورتوئی لکا منگا چی سنگا دا جماعت امام دے چی اغدر تا اللہ اکبر ہوئی تب اللہ اکبر ہوئی چی اغوی سرخ کتا کتا سرخ کتا کے دارنگی دا جمعہ امام دے دارنگی دا اختر امام دے دارنگی دا ملک امام دے بادشاہ داغا دا حکم بتا دے دغرنگی امام اغا چاہتم وی چھے کم زمونگ دا شریعت دا مسائلو دا حکمونو دا فقہ امامی لکا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چھے اغا دا قرآن و دا سنتنا دا قواعد و دا اصول مطابق مسئلے رو باسی او بیا مسلمانانو لا پا اغا مسئلو باندے عمل پکاری کمی مسئلے چے دا قرآن و دا سنت ناغر استوی نونن پا دنیا کے دا دی سلور و مذہبونو متبعین و تابعدار دیر زیاد تی او بیا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مقلدین چے دا اغا پا مذہب عمل کئی فمخدز مکنن دا دوین لوی اڈل بلا نشتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی دیر لوی علم ورکڑیو جاور علم اور دیر لوی پویا دا علماء یو کمیٹی جوڑا کڑیوا او اغی کمیٹی لبا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پخپل تنخواہ ورکولا اغی لے چندی نگوختے ولی ضرورت نا محسوسا خپل پیسے ورسروے او اغا خپل پیسے بے پدین او پا علم پا خدمت باندے لگولے تاریخ لکی چھے بغداد کے پکوفہ کے و پگیر چاپیر علاقوں کے سوک دیار لسیادئی سوک یو لسیادئی خما چے سونا اندازہ معلوم کرے دا نشپالس مدرسے وے او دا دی شپالس مدرسو طول خرچہ با امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ برداشت کولا دا سی مدرسے نوی لکا زمون ستاسو کی دا رسمی مدرسی دی دکا آغا زمانہ کے دا قرآن درس باو او دا حدیث درس باو دا فقہ درسو نباو چا با حدیث دا کول دا غیب الویل استازان باو او خلق بلگیو دا صرف نحو دا اغا زمانہ کی نو خلق العربی ورطلا نو اغیبا نیخ پنیغا یا احادیث دا کول او اغا استازانو پسی بگردیدل چکم استازانو سر دا حضور پاک مبارک احادیث باو او یا بے دا فقہ مسائل دا کول نو اغی استازانو پسی بگردیدل چاچے چے مجتہدین ہوئی کہ دا قرآن شریف و دا سنت نا مسئلے رو باسی او یا بے دا قرآن ذکر کولا مقرئ بے و تبیمون و تقاری وایو حافظ و توایو دا غنا بے قرآن شریف یادو او دا قرآن پا مسائل بے زان پویو ار وقت بے مجلس دا علمو عالمان بہت سرناستو امام محمد رحمت اللہ علیہ دا شاگرد دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آغا چاپا خوب کیو لید وی اللہ دا سر سوکرل وی چکل اللہ تا ور بخامخ شما او امام محمد صاحب لخدای پاک عجیبہ علم ورکڑو دیر گن کتابوں نے لکلی اور واضح کہ امام محمد صاحب قرآن شریف یاد کرے پلار راوس امام صاحب لا وی صاحب دی میں دل راوس تو حجلی سنگی مجلس تراغ دا ماسخوتن دا مانزن پس امام صاحب نے تپوسو کو وی صاحب دے او مسئلے تپوستا نکو وی چی او سلی دا ماسخوتن ملد او کدا سے وقت جدے نابالغ گئی نابالغ او چلا ماسخوتن منگے کاؤ او بیا چی منزے او کنو بالغ شو اس دا ماسخوتن تیم لا باقی دی آیا دی بداغ منز دوبارہ کئی او کبھی نکئی امام سے برتوی او دا منز دوبارہ ہوگی لیکن وقت پا دا باقی دی ماسخوتن پا وقت دی بالغ شو او کم منز تی دا ماسخوتن کردی دا وقت دی نابالغ او منز نفل دی نو دی لار دا امام محمد سے جو گوٹ کیو دے دا او دا ماسخوتن منزے شورو کو امام سے بی دا علب بی وخیار دے زان یاد نکی چی دا مسئلہ ماتا پیخ دا بلو پلار راوستوی سیب دا علب میراوست بی وخیار دے
او دې ډېر پوه دی په دې علم کو مونږ په هغه چا باندې قرآن یادو چې هغه ړوند دی د چا چې څلور پنځه بچي که نه یو مې پکې صاحب قرآن شریف ته ایستی دی څلور څو بچي دي پنځه دي یو مې پکې د الله قرآن ته ایستی دی چې د الله قرآن یاد کړي د شکر دی لکه دا خو دې ښه کړي دي د الله قرآن یادوي سره سکول تعلیم هم کړی دی که نه نه هغه په سترګو ړوند دی چې کوم معذوره دی او ړوند دی هلکه بشرجانه تا ته نه وایم ته خو پلار نیز دی په خپله دې قصه شروع کړی چې کوم معذوره دی هغه د علم ته ایستی دی هغه د قرآن ته ایستی دی او چې هغه کوم قابلان او پوه دي نو هغه نه ډاکټران او انجینیران جوړوي زما ورونو هوښیار بچی دی علم ته ایسته ریوس امام صاحب لوی زما دا بچی ډېر هوښیار دی ډېر قابل دی زما زړه غواړي چې د قرآن او د حدیثو علم زده کړي نو دې نوجوان ډېر زیات خوبصورت و نو امام صاحب وایي چې دې طالبانو سره ګډ وډي دی خو خشتم دی ښکلم دی چې نه بل څه فتنه ترې جوړه نه شي بابا دا بوز راز ویلې چې دې کله قرآن شریف یاد کړي بیا راوله مطلب یې دا و چې عمر به پوخ شي قرآن خو زر نه یادېږي درې څلور کاله کې یادېږي ورولې پس بیا پلار راوسته وی صاحب دا بچی میرا وسط تا علم شروع کا وی تا تا مانوی چی قرآن پی یاد کا وی صاحب یاد ایک ولی چی قرآن شریف یاد کا نو دیر خشتاو کلی ویختو مزیدار امام صاحب اقلار تاوی دیبو دا سر والا اخرایا چی دا سر کوڈال شی نو آغا حسن بے لکم شی نو بویا تا سر والا اخرایا ریوس مجلس کے کینو نو شاعر و پس شیر جوڑ کو مانے دا سی دا چی مخ کی دا پلی دا سر خریلو نا مخ کی دا پلی سر کی شپه ورځ دواړو دا مخې لکه دروازه او دا ویښتې لکه د شپې نو هغه شپه ته لرې کړه نو ټوله ورځ شوه ټول خشته او مدیدار لوی علم یې وکړو د امام صاحب د وفات نه پس د امام ابو یوسف رحمت الله علیه شاګرد شو او د امام ابو یوسف رحمت الله علیه د وفات نه پس چې بیا د امام شافعي صاحب د استاد دی امام محمد صاحب امام شافعي صاحب یو ځل وی ما ته چې الله علم نصیب کړی د امام محمد صاحب د برکت ځکه د هغه کتابونه ما راوړل او دا پما چې څومره پیسې لګولې ده نو په امام محمد صاحب لګولې وه نو چې وفات شو الله دې تپوس چا دې په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل وی چې الله ته ور مخامخ شو نو وی الله راته وی چې څه وروړي دي وی وجود دې پر پیدا ډېره ګرانه خبره وی بیا ما ته الله وی چې اے محمد ابن حسن مه یریږه چې ونه یریږي په دنیا کې مستا سینه د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کم سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کم هغه سینه د جهنم د اور نه ډکوم دا د علم برکت واقعي چې په کم سینه کې د الله قرآن او د الله د پیغمبر احادیث پراتی هغې ته به د جهنم اور څنګه داخل شي وی ما ورته وی چې امام ابو یوسف کوم ځای دی وی هغه د ما نه بره مرتبه کې ناست وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د هغه خو تپوس مه کوه هغه خو په ډېرو لوړو مرتبو کې پورته ناست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زینب مشکات شریف کی حدیث فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم ویو اغا سلیوی چی عبادت گزار دی عابد وتوی یو اغا انسان چی عالم وتوی وی دا عالم فضیلت پا دا عبادت گزار دا سخکار دی شک پکی نشتا لکوی زما فضیلت چی پا یو ادنا مسلمان تو نخکار دی دا حضور پاک مبارک فضیلت او بہتری پا ادنا مسلمان شتا که نشتا لیکن شک نشتا دا اخکار خبر دا دا کرنگے دا عالم بہتری پا عابد پا پریزگار انسان لیکن ہیچ قسم حضور پاک مبارک وی شک بنا کرے او یو صحابی دا نبی علیہ السلام مبارک نب تپوس کئی ویسے دو کسان دی یو عالم دی صرف فرض کئی زیادی نہ کئی فرض منز کئی نفلون نہ کئی فرض روجی نسی نفل روجیم نسی فرض زکاة ور کئی صدقی وغیرہ نہ ور کئی صرف فرض کئی و نفلون نہ کئی او یو بل سړی چې هغه عالم نه دی عابد دی عبادت گزار دی او ډیر زیات نفلونه هم کوي صدقې هم کوي او نفلي روجې هم نیسي او ټول ورځ عبادت کوي روجې نیسي او د شپې هم عبادت کوي د الله رسول کم یو پکې غوره دی دا مشکات شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے دا هغه سوال دوباره کو چې شک پکې را نشي وی فضیلت دا دغه عالم چې دا تا یاد کو چې صرف فرض کوي او نفلونه نه کوي په دغه عبادت گزار او پرهیزګار چې دا ټول ورځ او شپه په نفلونو کې تیری د دې عالم په دې عبادت گزار داسې فضیلت لکه زما فضیلت چې په یو ادنا مسلمان دی
زما فضیلت په ادنا مسلمان دی کې شک او شبهه نشته. ور مرتبه د حضور پاک ډیره زیاته ده په وضاحت کې، دې کې شک او شبهه نشته. دارنګه د عالم بهتري په عام پرهیزګار او عبادت گزار باندې لیکن شک او شبهه باندې کوي. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ نوم العالم عبادہ، دا عالم خوب عبادت تے، عابد خو جسون عبادت کئی نو ثواب ہی کیے گی، او چھ عبادت بند کو دیودشو ثواب پزیو دریڈ. او عالم چھ خوب کئی دا خوب عبادت تے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اولوی محدث و شیخ الحدیث تا حضور پاک مبارک پا زمانے کے ادارے نفس گورا نبی علیہ السلام دا تحجد سونا ترغیبات ورکڑی دی. صحابوں تبی تحجد کرے، اخیر اشپا کے تحجد کرے. ابو ہریرہ تبی مکو تحجد تبی ترمخ کے کوا تو دا ماسخوتن موس چیو کے ناغی پسی بھی ترکوا اخیر اشپا کی مپاسا ولی لکدبا حادیث یادون دا حادیث و علم ازدکو ویتے اشپیخ پل خوب کوا اگر دا تحجد ورکڑی چلا تحجد دمر ثواب نشتے لکر تجسونا خدمت کے دما دا حادیثو دا دا حادیثو یادو خیر دا خیر اشپا کی تنش پاسے دے نبی تر دی پاول اشپا کی کوا. علماء اللہ خدا پاک قرآن شریف کے اللہ فرمائی رضان در تنویم یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. مسلمان لا اللہ پا کافر فضیلت و مرتبہ ورکڑو او بیا پا مسلمانانو کے علماء رب العالمین دیر الوی درجے و مرتبہ مقرر کرو. زمون د دین پر علماء کی عالم تیر شوی دی ابن جریر طبری لوی مفسر دی. دا دو کسان دی دی خپل واقع ذکر کوي دپا هندستان کې وما او طالبی میکولا وی مرګریم را سره دی استاد نام سبق زکاو وی د کال په دامیاس کې را سره خرچه خلاص شو، پیسې ختم شو. وی مرګرو سلام مونږ وکړو چې داسې کار کوو چې پیسې خرچه ختم شو نو زه لار به خپل وطن تخپل کلی دا نو خرچه به برابر کو بیا براش. وی بستریم خپلو تړلې جمعات نه بار ووت. وی د جمعات د دروازې سره خوا کې یو یهودي بابا دی بوډا، هغه یهودي دکاندار دی، سترګې به هم لګېدې مونږ ته سودا کوله. وی هغه را پاسېدو مونږ یې تپوس وکړو طالبانو څه کوې؟ وی مونږ ورته چې بابا ځو وطن ته. ولې سبق هم خلاص شو؟ وی مونږ وی چې نه سبق هم نه دی خلاص خو خرچه ختمه شو. زه مور او پلار سره ملاقات به مو کوو او خرچه به هم راوړو چې کم سبق هم باقي دی هغه به بیا ووایو. وی دغه یهودي راته وایي دغه سپین ږیری بابا چې خلک خرچه هم خلاص رانو وطن ته دی سبق هم پاتې دی. مونږ وی او وی زه واپس شو جومات ته او ستاسو چې څومره پیسې لګي او خرچه هم کېږي زما د دوکان نه سودا وړئ. وی مونږ وی چې داسې سطح وکړو. مونږ وی چې نه مهرباني بابا او بس خدای ښه وړئ. مونږ ډېره ښه ده. وی هغه سبق هم پوره کوو په دغه درمیان کې چې زمونږ څومره سودا لګېده نو مونږ به تلو د بابا له دوکان نه به مړه چې سبق هم خلاص کنو ورل. مونږ وی بابا تا په مونږ څونه خرچه کړې کتاب دې راوباس قرضه مونږ ته ووایه چې مونږ کلي ته لاړ شو درته یې راولېږو. وی ما خو نه ویل لیکل بابا لا خو ټول کال دی نه مونږ یو قسم یو ګڼ کسان یو بلا سودا وړې ده. وی ما خو د الله دپاره درسې کړې تاسو د یو آسماني کتاب خدمت کوئ چې قرآن شریف دی او زمان په یو آسماني کتاب ایمان دی چې هغې ته تورات وایي نو کتاب زمونږ او دواړو آسماني دی د الله را طرف نه دی نو بس ما د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کړې ده زه په مخه مخه. وی مونږ رالو وطن د ابن جریر طبري رحمه الله دی وایي ډېره زمانه پکې تېره شوي بیت الله ته حج لاړم. ملګري هم را سره دي. وی چې دا کوم دی مطاف چې دا طواف چې کېږي د بیت الله نه ګیر چاپېره وی مونږ طواف کوو ناګانه چې نظر هم پرېوته هغه یهودي بابا ناست دی. وی ما مرګرو ته وی چې هلکه دا هغه یهودي بابا هغه دکاندار نه دی هغه هندوستاني هلکه داسې معلومېږي. وی چې طواف هم خلاص کړه ورلو ورسره کېناست. وی مونږ ورته چې بابا یو تپوس ته نه کوو خو چې خفه نه شي ته هندوستان خو نه وی چې یم د فلانتي کلي خو نه او د اقا کلي نه. بابا هلته کې یو جومات او د هغه جومات مخکې یو دکاندار و دکانو ته هغه دکاندار خو نه وی بچو اقا دکاندار یم. یاره بابا یو تپوس ته نه بل کو چې خفه نه شي هغه دکاندار خو یهودي و او ته خو حج له راغلی وی بچې امقه یهودي دکاندار یم خو ما ته الله ایمان را نصیب کړی مسلمان شوی یم راغلی یم حج. بابا ته څنګه مسلمان شوې؟ وی بچې ما ته ووایه تاسو څوک یې چې ما دونه د نږدې نه پېژنې؟ وی مونږ ورته وی چې بابا مونږ هغه طالبان یو چې خرچه را سره خلاصه شوې وه کور ته تلو او تا واپس کړو جومات ته په مونږ د خرچه وکړه. وی د خوشحالۍ نه یې وجړل
او نیغ را پاسې د مونږ ځان تر غاړه باسل کینه بچي قصه درته کوم بابا ته سین مسلمان ته تا خو بخلکو سره باسونه کول ته په يهوديت ډېر کلک په خپل مذهب وی بچي ستاسو د برکت نه الله ز مسلمان کو اسینګه وی تاسو چې پکه مشپه رخصت شوه او زه کور تلارم نو خوب ملید وی په خوب کې اینه مکه منکر د مسلمانانو پیغمبر راغی یو ډېر خشتخ کلی شخصیت دی او د مخ نه رڼا خېږي او مرګري وسره دی وی ما خو نه پیژندونه مې چې دلیل خو ما د اندازې نه دی ولا دارال چې د مسلمانانو پیغمبر دومره خشته انسان او خشته د مخ نه چې رڼا خېږي دا بل څوک نشي کېدی وی ورمنډه مې کړل وی لاسونه مې ولا خپل کړل نه چې سیب تاسو منکر څه کوي وی ما ته وی چې تا زما د دین د طالبانو خدمت کړې نو تعالی یو زیره مې راوړې ده خوش خبری مې در راوړې ده مبارکي مې در راوړې ده هغه دا چې د الله په کتاب کې ستاسو د جنتیت فیصله شوی ده د مسلمانانو د جنتیت د الله په کتاب کې زیره مې در راوړې یو راوښ شو چې راوښ شم خزه مې ولا کوله خزه پاسه یو ناشنا خوب دی ولید وی خزه راته وی چې سریه دلی ولی وي یو خشته خوب نه ما ولی ما ته خپل خوب الو نه خزه څنګه خوب دی ولید یا سریه د مسلمانانو پیغمبر منکر راغی او ډېر خپل نورانی چهره او خشته رڼا تطلا او ما ورمنډه کړ تاسو مې دیو چې حضرت تاسو منکر څه کوي وی تا زما دین د طالبانو خدمت کړې نو زیره مې دل راوړې دا الله په کتاب کې ستاسو مسلمانانو د جنتیت فیصله شوی وی زمون په کور کې سور لس کسان او په دغه یوش په یو ټیم سور لسو کسانو دغه یو خوب لیدل وی غون لاړو پاسې او استاد د جمعه هغه استاد چې هغه تکې نه استاد هغه پلاسم بیعت کو ایمان خدای را نصیب اے طالبانو دا استادو د برکت استادو خدمت ما کړې زما خځه او بچو استادو خدمت وکړه نو مونږ تعالی ایمان را نصیب بعد اوس راغلم بیت الله ته بیت الله ته تابعګه مو حج کو دا حقیقت دی عالمان او طالبان دا د حضور پاک مبارک وارثان دي او زه رضان درته نه وایم دا د دوالو جهانو مبارک سردار العلماء ورثه الانبیاء دا وګد حدیث په ابن ماجه کې دا ولا جمله درته موجود عالمان دا د پیغمبرانو وارثان ولی وارث هغه چاته وي چې پلار یې مړ شي یا مور یې مړ شي مثلا او دا هغه نه مال پاتې شي او دی په قبضه کې وای چې کوم هغه مال په قبضه کې والی هغه وارث شو او چې څوک دا هغه مال په قبضه کې وانه کړی هغه وارث نه نو حضور پاک څه پرېخي نه درهم پرېخي عائشہ بیبي فرمایي نه دینار پرېخي اسم ندی پرېخي وې دو سيزونه می پرېخي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب الله وسنتي وې دو سيزونه می درته پرېخي ترڅو چې تاسو په هغه دو سيزونو عمل وکړو او منګولم په لګولې نو گمراهان کېږئ بنا یو د الله کتاب او بل زما سنت احادیث مبارکه نو د حضور پاک د وفات نه پس دغه دو سيزونه د هغه مال پاتې دي نو چې دا چا په قبضه کې واغېستل دی وارث شو نو عالمان او طالب علمان زمارو دا د پیغمبرانو وارثان دي د حضور پاک مبارک وارثان د قیامت پرز به پته لګي د قیامت پرز چې خلق له الله د قیامت پر څومره مرتبه ورکړي یو عقلی دلیل درته چې تاسو به پیش زه مثلا تقریر وکم او زما د دې ځای نه لاړ او ما ته بیا وروسته وایي چې فلان کې سړي استاد هغه خبرو صفت کو او استاد خبرې کور کې یو بل ته بیانول او زه خبر شم دا انسان نه به خوشاله مو که خپه بم ولی ځکه زما د خبرو صفت کوي زما خبرې خلکو ته رسه او بل یو سړی داسې چې هغه زما د خبرو غیبت کوي او ما پس ما په خبرو پس سپکوي هغه سړی نه به خپم که خوشاله وي خپه دا څنګه د مارونو قران شریف د الله خبرې او احادیث د رسول الله مبارک خبرې دي نو چې څوک د الله او د رسول د خبرو صفت کوي او هغه خبرې خلکو ته رسي الله او رسول خو الله خپل رسول خبرې او الله په خپل خبردار دي نو الله او رسول په خوشالي کې وکړي او چې کوم انسان د الله او د رسول د خبرو بد وي هغه له توجه نه ور کوي الله هم خبرې او خپل رسول هم خبرې نو الله او رسول په خبرې او په نه خبرې دا یو عقلی مثال شو حضرت امام بخاری رحمت الله علیه چې داغه دا کتاب په دوره حدیث کې خلق وای او دا هغه اخیری ختم هم کوي سو دومره خواري کړی دا